درې شعرونه دي چې څنګه ناشونې حادثې راوړې تقدیر مخې ته. څنګه ناشونې حادثې راوړې تقدیر مخې ته، چې ټول خوبونه مو سوځېږي د تعبیر مخې ته. مننه. څنګه ناشونې حادثې راوړې تقدیر مخې ته، چې ټول خوبونه مو سوځېږي د تعبیر مخې ته. وختونو تل په دوزخونو کې ساتلی یو مونږ، خو د جنت یې راته ایښی وي تصویر مخې ته. وختونو تل په دوزخونو کې ساتلی یو مونږ، خو د جنت یې راته ایښی وي تصویر مخې ته. او د دې دنیا په رنګ کیسې له مانه چرته کېدې، راته دیوال به شو شفقه خپل ضمیر مخې ته. ډېره مننه. غزل مطلب وایي چې زړه مې بړاس وکړو زخمونو مې لمبې وکړلې. زړه مې بړاس وکړو زخمونو مې لمبې وکړلې، نن د یادونو یې سپرلي غوندې کانې وکړلې. زړه مې بړاس وکړو زخمونو مې لمبې وکړلې، نن د یادونو د سپرلي غوندې کانې وکړلې. زما په سر کې د خود سره عشق سپېڅلې نشه، ژوند د لمبې د هوسونو راپسې وکړلې. زما په سر کې د خود سره عشق سپېڅلې نشه، ژوند د لمبې د هوسونو راپسې وکړلې. و هېڅ له سبب یې چې خبر نه و نو لاړل پکې، و جوړونکو یې جنګ صرف تماشې وکړلې. هېڅ د سبب یې چې خبر نه و نو لاړل پکې، و جوړونکو یې جنګ صرف تماشې وکړلې. په صبر صبر مې بلا د ځانه زار واخیستو، څه په ثواب ثواب مې ځان باندې کانې وکړلې. په صبر صبر مې بلا د ځانه زار واخیستو، څه په ثواب ثواب مې ځان باندې کانې وکړلې. و د اسویلو تاو مې پولې پولې کړه ژبه اشنا، د اسویلو تاو مې پولې پولې کړه ژبه اشنا، و راته احساس مې د ورونو نه جامې وکړلې. د اسویلو تاو مې پولې پولې کړه ژبه اشنا، راته احساس مې د ورونو نه جامې وکړلې. او اخري شعر دی چې شفقه دلته تقدس د مینې څوک پیژني، دلته خو هر چا یې غرض په نیت سجدې وکړلې.